د اوستا لنډه پیژندنه د مورخینو په ژبه. اوستا د بخدي آریانو هغه کتاب دی چې ویل کېږي له 1200 تر 1000 کاله مخکې د میلاده بلخ کې د دې ټبر د یوه روحاني زردښتر لخوا لیکل شوی دی. دا کتاب چې اوسني مورخان یې ژبه یوه مړه ژبه بولي او د هغو متن یې نه په غږیز ډول بلکې د نوي سانسکریت او پارسي د ګرامر په مرسته لوستی 5 برخې لري. ګاتا چې ویل کېږي په خپله زردښتر په نظم لیکلی او پاتې 4 نورې برخې یې وروسته دیني لیکوالانو د ده له خولې روایت کړي دي. 2 یسنا، 3 وسپرد، 4 وندیداد یا ودیوداد، 5 یشتونه. ویل کېږي چې تر اوسه چا د اوستا د نوم اصلي لغوي معنا موندله نه ده. بېلابېلو پوهانو مختلفې معناوې ورته پیشنهاد کړي چې یوه پیشنهادي معنا یې هم اندریاس ښاري قانون بللی. مرحوم کوزات دا کتاب د زردښتر لخوا د خلکو تشویق او هڅونه بللی کرښنیز استوګن ژوند ته. اوستا د زند اوستا په نوم هم یاد شوی او بیا د زند کلمه یې د اوستا ژباړه بللې ده په پهلوي ژبه. زه د دې مختصرې معرفي سره چې تاسو ته مې وړاندې کړه د دې مفهوم د اوږدې ژورې مطالعې په نتیجه کې په دې نظر شوی یم چې د اوستا د نوم اصلي غږیز شکل او معنا داسې دی: اوستا، اوسیدا یا اوسیدا، د عربي او دري سکونت و پابرجایي او د کډوال ژوند څخه ځای پر ځای ژوند خوښول او د ځمکې روزل بزګري. دا مفهوم د اوستا د غږیز شکل نه علاوه د 5 برخو په تحلیل کې هم لیدای شو. اول ګاتا چې زه یې اصلي مفهوم او شکل کډه بولم، په دري کې کوچ، مجموعه یې فامیل. 2 یسنا، زه یې اصلي شکل او معنا ایښنه یا ایښونه بولم، د دري گذاشتن، نهادن بر زمین. 3 وسپرد، زه یې اصلي تلفظ او معنا وسپراته بولم، یعنی په اوسېدو او سکونت راتلل، د دري په سکونت آمدن. 3 ودیوداد، زه یې اصلي شکل او مفهوم وده یا دود یا د ودې دود بولم چې په دري کې دستور و نظام تکامل و گسترش کېږي. 5 اشته، اصلي تلفظ او معنای شته هستی دارایی بولم. دا د 5 بیلو برخو نومونه که یو ځای څنګ پر څنګ کېږدو هم او ویې لولو نو د کوچي ژوند څخه استوګن ژوند دپاره یوه جمله ترې جوړېدای شي. داسې: کډه ایښونه، وسپراته، وده یا دود یې شته، خو د جملې په شکل کې بیا د وروستۍ برخې اشته لغوي معنا له دارایۍ پر ځای د جملې مکمل دی کېږي. هغه برخه چې ما په لاتین الفبا کې په پښتو غږونو او جملو ولوسته 9 یسنا یا هومه یشت یادیږي چې د 5 برخو نه په ګډه توګه د 2 برخو جز دی، نو کېدای شي د یشتونو یا هستیو په لړ کې به د اوستا د وروسته منتظمینو او لیکوالانو په نظر د هومه غرنیز بوټي د دې ځمکې هغه 9مه هستي یا شته بلل شوي وي چې زردښتر د هغو د فوایدو په لیدو د هغو څخه د ګټې اخیستنې لپاره خپل ټبر د پلرني ځمکې او وطن کې اوسېدا او دایمي میشتۍ ته رابللی وي. دا هومه شته
دودش بنده لري چې پارسي او غربي پوهانو مبهمې او خیالي ترجمې ترې لیکلي، خو موږ به یې لوستل د زړې پښتو په غږیز چوکاټ کې په عام فهمه اوسنۍ پښتو د کیسې په شان له اول بنده پیل کړو او ځای ځای به یې پهلوي یا زند ترجمه او بیا پارسي ژباړه چې کتاب کې راغلی هم ورسره پرتله کړو. البته دا باید زیاته کړم چې د اوستا کلمې د هغې معنا او شکل چې ما د اوسېدا په ډول ورکړي یو ستر ثبوت هم همدا د زند کلمه ده چې دوی یې هم د اوستا ترجمه بولي. دا زند همدا د موږ د اوسنۍ غلجي پښتو ژوند دی، د ژوند لهجوي بڼه. اوسېدا هم یو ژوند دی.